په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې دود د ټولنیزو رسنیو له کبله یو څه کمرنګی شوی دی، خو بیا هم د خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي چې اوس هم د پوهنتون درسي کتابونه، شعر او داستاني کتابونه ډیر لوستونکي لري. یو شمیر ادب پوهان د شعر او نظم په پرتله داستاني ادبیاتو برخه کمزوري ګڼي او په ځوانو لیکوالانو ټینګار کوي چې نثر ولیکي او په دې برخه کې د ګټور کتابونه چاپ کړي. په داستاني ادبیاتو کې تازه چاپ شوی ناول د ولسمشر پیلوټ نومیږي چې لیکوال جاوید مسرور دی او په ننګرهار ولایت کې مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. مومند خپرندوی ټولنې په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دا ونې تر ټولو ډیر خرڅ شوي کتابونه د ولسمشر پیلوټ، د اور وزرې او د عمر خلافت نومیږي چې ګڼو لوستونکو له کتاب پلورنځیو څخه ترلاسه کړي دي. د ولسمشر پیلوټ په ناول کې څه شی دي او دا څرنګه کیسه لري؟ ولسمشر پیلوټ دا شاهان نومیږي. دا یو افغان ماشوم دی، ټولنیز جبر ترې ژوند خواږه اخلي. په افغانستان کې 12م ټولګی لولي، په یو بورس باندې خارجي ملک ته ځي، هلته د پیلوټۍ زده کړې کوي. د زده کړو څخه چې کله فارغېږي په افغانستان کې تحول راځي. لیکوال وایي چې د ولسمشر پیلوټ په ناول کې د ناول لیکنې ټول اصول په پام کې نیول شوي دي او تمه لري چې ټولنې ته به ډیره ګټه ورسوي. زه د ناول لیکنې ټولې قاعدې منم او هغه ټولو قاعدو څخه د ولسمشر په پیلوټ کې استفاده شوې ده. تلوسه پکې شته، تسلسل پکې شته، جملې او کلمې روانې دي، عام فهمه دي، خلک پرې پوهیږي، کرکټرونه واضح دي. دا ناول 60 مخه دی، خو یو شمیر منتقدین وایي چې ناول باید 50,000 او یا له دې څخه ډېرې کلمې وي. خو په افغانستان کې د یو شمیر نورو ناولونو ترڅنګ د ولسمشر پیلوټ ناول هم دا شمیره نه ده پوره کړې. ولې؟ زما موخه له دې نه دا ده چې خلک وخت نه لري، خلک بوخت دي، د خلکو وخت کم ده، نو د دې دپاره ما اړینه ګڼلې ده چې دغه 60 مخه کتاب خلک ولولي او بالاخره پیغام ترې واخلي. ما ټول پیغام چې یو ناول کوم په بر کې نیسي هغه مې په 60 مخونو کې خلکو ته خلاص کړی ده، وړاندې کړی مې ده. زما پلان دا ده که چیرې دا ناول وچلیږي زه دویم ټوکم راباسم چې هغه به د ولسمشر پیلوټ دویمه برخه وي، همداسې دریمه برخه او هغه د ناول لیکنې کوم اصول چې دي، کوم کلمات چې دي، انشاءالله دا ټول به په بر کې ونیسي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر استاد دکتور لال پاچا ازمون په اوس وخت کې د لیک کول خورا ګټور بولي او له ځوانو لیکوالانو غواړي چې لیکلو ته دې دوام ورکړي تر څو دا برخه همداسې تازه او غني وساتل شي. د ځوان دی، د تان دی، د فکر باید وغوړېږي، قلم باید تان پاتې شي، قلم باید وهڅول شي او بیا په دې وخت کې چې د خپل وخت لیک ته ورکوي، کتاب ته ورکوي، نو دا خو سره زر دي، سره زر. نو د کتاب د فرهنګ د غوړېدا لپاره، د ځوانو استعدادونو د روزنې لپاره او په ملک کې د کړکېچ د مخنیوي او د نورو آفتونو مصیبتونو نه د مخنیوي لپاره موږ باید د کتاب فرهنګ دود کو. د کتاب فرهنګ ده چې موږ ته لاره ښیي، رڼا ښیي او ځوان استعدادونه روزي. دکتور لال پاچا ازمون د ځوانو لیکوالانو هڅونه اړینه بولي او په لیکوالانو سپارښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې د لیکنې وکړي. د دې ترڅنګ له منتقدینو هم غواړي چې ځوانو لیکوالانو ته د لار ورکړي او له وخت مخکې د دوی مخه نه نیسي. دا کتاب ما نه دی لوستی، ولې چې دومره په خواله رسنیو کې وهڅول شو، زه یې د هڅونې ته خوشحاله یم. ځوانان دې ته وهڅو چې قلم او کتاب سره یې مینه او علاقه زیاته شي. نه دا چې اوس موږ په دغو پسې د نقد تبرګي راواخلو او په همغه لومړیو نطفه کې یا په ریښه کې دا پرېکو یې ریښې ته نه پرېکو. نه، اوس په کار دا دی چې ځوانان وهڅول شي لیک، کتاب، لوست، مطالعې ته. ورو ورو دوی خپله لاره پیدا کوي
او ورو ورو دا منزل ته رسیږي. استاد ازمون ټینګار کوي چې د کتاب لوستنې لپاره باید یو عمومي کمپاین پیل شي او ځوانان باید وهڅول شي چې کتابونه ولولي. موږ اوس اړتیا لرو چې د کتاب د فرهنګ دودونې لپاره یو عمومي کمپاین پیل کړو. یو دویمه خبره دا چې ځوانان دې ته وهڅو چې قلم او کتاب سره یې مینه او علاقه زیاته شي. لوستونکي د ولسمشر پیلوټ ناول پیغام جالب او مثبت ګڼي. ټینګار کوي چې لیکوالان باید د ټولنې له منځه مواد راواخلي او د کیسه ییز ادب او شعر له لارې دې تر لوستونکو ورسوي. دغه ناول ما هم ولوست، ژبه یې روانه، کیسه یې ډېره جالبه ده او پیغامونه یې تر دې حده راڼه دي چې لوستونکي کولی شي په اسانۍ سره ترېنه اخذ وکړي. نو موږ په ناول لیکنه کې یو اصطلاح لرو چې لیکه یې ما انځور یې کړه. مسرور صاحب تر ډېره دغه برخه پکې پاللې په دغه ناول کې او د منظرکښنې برخه یې دومره غښتلې ده چې کولی شي په اسانۍ سره د لوستونکي په ذهن کې هغه عیني انځورګري ترسیمه کړي. بلخوا په خواله رسنیو کې هم د ولسمشر پیلوټ ناول خلکو خوښه او بدرګه کړی دی. د خواله رسنیو کاروونکو له لیکوال غوښتي چې خپل لیک ته دوام ورکړي او له دې لارې د خپلې ټولنې ته نور مثبت پیغامونه هم ورکړي. ښاغلي جاوید مسرور له دې وړاندې چرمي تعویض ناول هم چاپ کړی دی. نوموړی وایي چې غمه یې ناچاپ ناول دی چې وروسته به هغه هم چاپ شي.